مخاطب می پکار نه دی دی سرود تا. حمیم جلالزئی. مخاطب می پکار نه دی دی سرود تا. مخاطب می پکار نه دی دی سرود تا. پریږده دا ځل پکې ځای د هیچ چا نه وي. تصویر وی پکې خو نه پیژندل کیږي، رڼا وی پکې خو سترګې د چا نه وي. مخاطب می پکار نه دی دی سرود تا. غواړم نه چې پکې ځان وویني خلک، نه مې سترګې سرې او نه مې ستونی ډک وي، نه مې چا پسې خفګان وویني خلک. مخاطب می پکار نه دی دی سرود تا. تصویرو ته یې عنوان نه ورکومه، څوک چې تللي دي په مخه یې ګلونه، نور د بیا راتګ امکان نه ورکوم. مخاطب مې په کار نه دی دې سرود ته. زه یې اورم، زه یې لیکم، زه یې وایم، نیمه برخه یې ژړا ته بېلومه، په دا نیمه کې بیرته په خندا یم. څوک یې اوري او که نه منتظر نه یم، څوک یې روح ته کوزېدی شي او که نه شي په څېرو باندې غبار پکې پرېږدمه، زما څه څوک یې لیدی شي او که نه شي. لسره جوړوم، کائنات پکې لسره جوړوم، لار به وي مګر پرې تللي به څوک نه وي، انتظار به بې معنا وي نه به کېږي. زه به ناست یم راغلی به څوک نه وي. له دې وروسته چاته نه غواړم کم راشم، ضرورت محدودوم په دایرو کې، سیند اخیستي ته نور لاس نه ورکومه، چا پسې کولی تګ نه شم اورو کې. ډېوه ښه ده پکې تته دې بلیږي، تیاره ښه ده چې له حده زیاته نه شي، چې صحیح پکې څېره د انسان نه شي، چې سایه د چا له قده زیاته نه شي. دې سرود کې دومره لرې یم راغلی. دې سرود کې دومره لرې یم راغلی، حتی بیرته اوس کتلی نشم شاته. دا سرود مې په هیچ چا هم پیرزولی دی، د زړه درد ډالۍ کولی نشم چاته، د زړه درد ډالۍ کولی نشم.